ملګرو زموږ کسان ورو ورو تیتېږي. هر څه چې وکړو ګټه نه لري. په دې جګړې کې نشو بریالي کېدی. رښتیا زه یو وړاندیز لرم. د خدای شکر استانبول مې په لاس کې ده، یعنې تقریبا په دې امکاناتو سره په ښار کې یوه اور لګونه کوو. ورته ورښیو چې د 15 ستنې مشرانو اعدامول څه دي. پایتخت چې په اور کې وسوځي. سلطان پرته له دې چې 15 ستنې ته تسلیم شي بله لاره نه لري. بیا به هغه سلطان پوه شي چې یوه ډوډۍ څو فتیرې ده. که بریالي شو زموږ د بریالیتوب پیغام به ټولې نړۍ ته ورسیږي. په دې حال کوم سرتېري چې زموږ نه بیل شوي بیرته به یو ځای شي. داسې چې ده نو ټول چمتو شئ. داسې یوه اورلګېدنه رامنځته کړو چې شپه په ورځې بدله کړي. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ ولې زویه دا کار مه کوئ، د خدای نه ووېرېږئ، بس کوئ، مه کوئ، خدای ته وګورئ، دا کار مه کوئ. سلطان مو د دې کار سزا تاسو ته درکوي. په دې کار څه لاسته نه راوړئ. ظالمانو تاسو څه کوئ؟ ولې بېګناه خلک ځوروئ؟ ډېر ښه. په اور کې وسوځئ. زه له دې حالت نه خوند اخلم. تاسو معقل لاس ورکړی دی، ولې په بې ګناه خلکو باندې ظلم کوئ؟ زموږ ستونزه د سلطان سره ده. که هر څوک موږ سره ستونزه لري رامخته نه شي چې ورسره معلومه یې کړو. مورجانې دا حال چې ګورم ډاډه یم چې ښاغلی خالد 5 ستون ته قناعت ورکړی. اسما په دې اور لګوم، محمود به زموږ په وړاندې سر ټیټ کړي. تر اوسه زما ورور هیڅ نه دی پیژندلی مورجانې. محمود تر وروستۍ شېبې به هم تسلیم نه شي او دا ضد به یې وروستی ضد وي. اوس خلک هڅه کوي چې خپل د کورونو اور مړ کړي، خو همدا چې هر څه له خاورې سره خاورې شول او هیڅ هم پاتې نه شول، د ماڼۍ د دروازې شاته به ودرېږي. سلطانه یو اړین کار دی، باید ووینئ. فکر کوم دا د 15 ستنې کار دی. هو سلطانه. د اور مړه کولو ډالر وغواړئ چې ټول اور مړ کړي. اجازه نه ورکوي سلطانه. هر څوک چې هڅه وکړي اور مړ کړي هغوی مخنیوی کوي سلطانه. نو پاتې سرتېنه مولېږئ چې له خلکو سره یو ځای اور ګل کړي. هر څومره زر چې کېږي دا اور باید ګل شي. هر چا چې مخنیوی وکړه سر یې ورته پرې کړئ. امر په ځای کېږي سلطانه. هله راشئ، اور لګېدنه شوې ده. هله راشئ، هله.
بیړه وکړئ بیړه وکړئ هله بیړه وکړئ دا ځای په دوزخ بدل کړئ خو د دې کار سزا به ورته هرومرو ورکوم زه د یو ماشوم غږ اورم ته یې مه اورې نامې که هلته یو ماشوم دی زر کوه چې ماشوم وژغورو زر کوه زر کوه هله زر کوئ زر کوئ زر کوه موسی زر کوه موسی ووایه چې څه وکړو نه پوهېږم اوبه راوړئ اوبه موسی موسی ودرېږه موسی هله زر کوئ اوبه راوړئ زر کوئ ماشومه چېرته یې غږ دې ووته دې زغمه دا دی درغلم مه وېرېږه مه وېرېږه مه وېرېږه زوی موسی ته خو ښې دا ماشوم کوم څوک نه لري یوازې مور او پلار دي چې عمرې ډېر فکر کوم چې هغه یې بند کړي. ښاغلیه د اور لمنه نورو کورونو ته مو رسېده یو کار وکئ دا ماشوم تا ته امانت دی راځه پاشه